کومه ښځه چې خاوند وله مهر وتړي او دا ښځه وایي فخففت عن المهر على زوجها ښځه خاوند ته وایي مهر دې راکړی و بېرته یې درواله یا 10,000 روپۍ دي دا 15,000 بېرته واله اوس یې اجر ته ګوره زینب یما سردار دو جهانې وایي کومه ښځه خاوند ته مهر معاف کړي او تاسو پوس وکړئ تاسو چې مهر تړلی دی مهر مړ کړی دی مهر مړ کړی دی چا چې مهر نه ورکړی دا په ورځ د قیامت د زناکارو په صف کې راپاڅېږي کمې ښځې خاوند ته مهر معاف کړي نیم یا لږ د الله نبي وایي فبکل درهم كتب الله لها بكل درهم حجة مبرورة وعمرة مقبولة یو ښځې خاوند ته روپۍ په مهر کې معاف کړلې 20 روپۍ په عوض کې به الله د یو حج ثواب ورکړي هم د دغې روپۍ په عوض کې به الله تعالی یو د عمرې ثواب ورکړي وغفر الله لها ذنوبها كلها الله به دې ښځې ته وایي تمام ګناهونه مې ته معاف کړله په مهر کې اسانتیا وکړه ما تا سختي کوو شمی لندن جوړی دی راولو نا وګی لزا او راځه د کو تکسر زیزا او راځه اكو ته په جماعت کې کار کوو ایا څه خبرې ما پروس غلی وعده کړی خدای دې وعده نه مخکې مغار کا خدای دې وعده نه رسم غار کا دا خدای الله کور جوړیږي خو کور ته چې فقیر ودیږي او دروازه ته وټکې سلو په ورکه او وعده دی رانی ولې د شپږ مې چې اوس یو ځاخې دي نه ختميږي مردار نه ختميږي دا ځکه پساوي دا ځکه په قهر اخته په واده کې د نبی طریقه نشته په مړي کې د نبی شپاړس یې موږ جنازه کوو یو د جنازه پینډۍ کې وکړو بیا پېښور کې بیا دلته وکړو